کې د اول دور د طالبانو کې او دته چې کوم انګلیس کمپنۍ سره دوی خبره کوله د هغې ترجماني د هغې ته تګ راتګ دا ټول حتی هغه انګلیس چې دوی دغه چې هغه د پیسو د چاپ د کمپنۍ دغه الکس نومېده هغه الکس زمون کور ته راغی د دوی منځ کې کېناست ورسره هم خبرې وکړلې چې دا پیسې څنګه جرمني کې په څو چاپېږي دلته څو چاپېږي افغانستان یې توان لري که نه لري دغه ټولې خبرې نه پوهېږم چې عبدالمنان دیوبندي صاحب به چېرته یې اوس فعلا ځکه دې نظام کې فعلا نشته دی هغه عضو د شورای مرکزي د امارت اسلامي و او په عین حال کې د بانک ملي دغه معاون او هغه د دې هیئت رئیس و په هغه وخت کې چې دلته راغی که ژوندی دا زما خبرې واوري او یي حتما د ماته یو زنګ وایي چې غواړم ورسره خبرې کوم ډېر شریف انسان ډېر پوه انسان او ډېر ښه عالم انسان او دلته چې هغه څو ورځې یې تېرې کړې لندن کې یعنې باور وکړئ چې څوک ورسره کېناسته هغې به ویل خدای دې داسې علما ډېر کړي ډېر فراخ ذهنه ډېر او ډېر ښه مفتي و عبدالمنان دیوبندي و که عبدالحنان دیوبندي و نو متاسف یم دغه نوم به رانه لږ ځله دغه شوی په ډېره چې چېرته به اوسېږي نو دا جریان یعنې دغه دی د پښتني تجارتي بانک رئیس هم ورسره و په هغه وخت کې مولوي صاحب یونس نومېده چا مولوي صاحب یونس به چېرته یې نه پوهېږم هغه ورسره راغلی و بیا د دې د هیئت نور اعضام ورسره و د بانک ملي هیئت یو اعضام ورسره و ځکه بانک ملي ته دلته موږ لاړو چا پیسې واخلو بیا دلته کوم څوک چې و هغه غلو پیسې ځان ته ډایرکټ کړې وې د هغې ګټې خپل اکاونټ ته وړله د انګلیسانو موږ ته دغه نه راکو نو دا داسې دغه دي چې دا کوم شی زه تاسو وایم دا هغه حقایق دي چې زموږ مخکې تېر شوي دي موږ په مجلس کې وګرځېدلو دوی دا پیسې دلته دغه کړې ډیزاین یې ورکړلې جرمني کې ډېرې قیمته وې دی نسبت کله چې چاپ ته پیسې لاړې نظام بدل شو پیسې چې کله راغلې نظام نه بیا موږ زه داسې خبر شوم چې د پښتني تجارتي بانک معاون چې او دا زما ماما و سید نظیر احمد احدي هغه بیا دا قصه وکړه وایي پیسې راغللې پکې امارت اسلامي لیکلي و وایي دا بیا موږ حذف کړې لرې هم کړلې بیا دوباره بیرته چاپ ته لاړې بیا اسلامي دغه شو نو دا جریان داسې دی چې دغه د دې دغې نه یم خبر وم او د هغې غاړې نه په دې خبر وم چې هلته د فامیل یو غړی هلته په بانک کې و بله همداسې د ځینې کمنټونه راغلي د ټولو وروڼو څخه نړۍ مننه کوو همیشه ستاسو د کمنټونو موږ احترام کوو مثبت او منفي نظرونو ته ټولو ته موږ احترام کوو ویلي دي عبدالخالق خادم ورور ویلي دي ډېر ښایسته وینا مو وکړه له فاطمي صاحب ستاسو څخه مننه کړې ده کور یې د آباد وي همدارنګه علي صافي ورور ویلي سلام علیکم وعلیکم سلام ته علیکم سلام وایو مهربان ور لیکلي موږ بلوچستان څخه همدغسې یو شی لیکلي دي که بلوچستان څخه زموږ لایف ګورئ ستاسو څخه نړۍ مننه کوم همیشه ستاسو په خدمت کې خدای مو خوشحاله لره او ډېری نور موضوعاتو ته هم اشارې شوي دي کمنټونه راغلي دي د ټولو وروڼو څخه نړۍ مننه کوو چې زموږ لپاره کمنټونه ږدي دکتر صاحب ستاسو څخه زه نظر دا واخلم په وروستیو کې د تاجکستان د اصلاحاتو د کمیسیون چې په جلاوطنۍ کې دي په هالند کې ژوند کوي استازی هم په کابل ته راغلی ده ښاغلی کتایوف د تاجکستان په حکومت باندې په وروستیو کې ډېرې کلکې نیوکې وکړلې ویې ویل چې په تاجکستان حکومت اوس د یوې کورنۍ لپاره دا موضوع څنګه مو پیدا کړله وامو ولیدله وامو نه ولیدله څنګه یې درک کوئ د هغه څخه د دې راتګ څخه نه یم خبر شوی په ټوله کې زه دومره ویلی شم چې دا کوم څه ته چې د